کله په هغې مې او کله مې په دې راکاږي هر یو سړی مې تر خپل وس او پیدې راکاږي زه د دې دور د یارانو نه مې ښه خبر یم لږ یاد یو یو غورځوي مې رانه خپې راکاږي اوس هم شعور نه مې محرومه پښتانه زلمي دي اوس هم کټونو له دوی لنګې د اجرې راکاږي خدای ووهل چا د قیوم چې بربادي غوښتله په بده ورځ دې اوس په خلو پسې یې راکاږي خوږو ستړی مه شئ قیوم خان قیوم یم او زیارت کلي ته راغلی یم دا تحصیل تنګي ضلع 400 علاقه کې راځي یو ډېر ښه شاعر مې خوا کې ناست دی سید ګران باچا د ډېرې زمانې راسې ډېر ښه شعرونه لیکي انقلابي شاعر دی او د دې سره سره په شعر کې اصلاحي رنګ هم دی دغه رنګ یې د علي حیدر جوشي او نور ډېر ښه شاعرانو سره ناسته کړې ده او د هغوی د محفل سعادت ورته هم ملو شوی دی غوښتل مو چې دوی سره یو خپرونه را جوړه کړو او ښایسته ښایسته شعرونو ته هم ریکارډ کړو او ستاسو ادبي تنده پرې ماته کړو ګران صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم ستړی مه شئ قیوم خان صاحب ستاسو ډېره مننه رب العالمین دې عمر کې برکت واچوه چې تا د دومره مصروفیات باوجود زموږ دې کلي ته رالې او زموږ سره موږ له دې وخت راکړو ستاسو ډېره مننه ګران صاحب د څومره زمانې راڅخه شعري کوئ زه یې سن 64 نه شاعري کوم ښه او ادبي محفلونو کې چا چا سره ناست شوی ما خو د علي حیدر جوشي نامه اورېدلې وه چېرته چې تاسو هغوی سره هم ناسته کړې ده او هغوی سره هم کړې وه او کله رحمان بابا په مزار شریف باندې چې مشاعره وه نو هغې کې خو ډول نور شعرا مو جی هغې کې امیر حمزه شینواري صاحب مو جی او علي حیدر جوشي صاحب مو ښه او نور هم پکې ډېرو نومونه ډېر کتاب مو چاپ شته یا څه اراده لرئ ورته یاره اراده همده دي چې خدای پاک دې چاپ کړي ځکه چې اشعار مې دي او اوس هم نیت کړی دی چې چاپ شي خو لا چاپ کړی مې نه دی ها اختر له به راشي انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي ملګرو د دوی نه به شعرونه هم ریکارډ کوو خو په نننۍ خپرونه کې موږ سره څو ښاغلي زلمي او ګلالي ماشومان هم ناست دي دغه رنګه موږ سره محبوب ګل یاسر هم دی تحصیل تنګي سره تعلق لري دغه رنګ دا شاته چې کوم مشر یا زلمی ورته هم ویلی شو الماس باچا دی د ګران صاحب چې کوم دی پرزن دی او ډېر ادب ذوقه دی دغه رنګ کې د ګران صاحب نامه نه شاته چې کوم دی دا عبدالرؤف دی دا د دوی نوسی دی او دا بل هم نوسی دی مجیب الرحمن دی د ماشومانو دغه مینه ده چې موږ سره په نننۍ خپرونه کې خپل ګډون کوي ګران صاحب خبرې ډېرې نه کوو زه هم چې شعرونه واورو د ظالم د مظلومانو په ازار سو په تهمت او الزامونو د شکمار سو د خوبت تمیز په سترګو سره کیږي د ړندو خلکو په بد او مزیدار سو لال او اور د ماشومانو په خیال یو وي لیونی لا په ځنګل او په بازار سو چې غریب خوا کې مري د لږو تندو اورې پورې شپه مال په دې مالدار سو څوک چې باغ وکړي هله مالیار ګوري باغ چې نه وي هسې بیسه په مالیار سو چې لحد کې درزا وي د ګروزونو په ظاهر یې د قبر په سنګار سو هر یو څیز په مناسب سره جوړیږي ړوند له شمو د شلي په ښه پیزار سو نو چې د خر او وس قیمت برابر وایي بې وقوف چې په دا رنګ له خریدار سو ګران باچا اشعار د خلکو ته بیان کاوه چې پړه کې پټ ساتي په دې اشعار سو ډېر ښه ډېر ښه د نیستی ژوندونکه مه ګڼه د اوره وفادار دوست بالکل کم نه وي ضروره خو هوښیار یې لږه خوره ژوند به دې ښه وي خپل ځان وساته د بل د قرض پوره بالکل زورور سره ډاډه په لارې مه ځه د زورور سړي سوال کم نه وي د زوره بې وقوف د بار حالونه وایي کور کې پټ رازونه بار ته وباسي د کوره چې سبا یې اثبات کوي پوله ونه خورې ترېنه ښه ده د جوارو ډوډۍ سپوره ډېر ښه چې یو وس کېږي سختۍ کې امداد نه کړي چې یو وس کېږي
چې یو وس کېږي سختۍ کې امداد نه کړي نوم یې ماخله که پیدا دې وي د موره ډېر په پردي اشعار چې خپله نامه لیکي او که نه ګران باچا وایي دا کس کم نه دی د چوره بلکل ډېر بې موسمه په یو باغ خزان رامشه په ځوانۍ کې په هېڅ چا خفګان رامشه بیماری کې چې د یو په خوا کې نه وي پس د مرګه د هغه خپلوان رامشه دوه خواږه دوستان د سترګو رب کې بیل کي د هېڅ چا منځ له انسي شیطان رامشه چې ته ملک ته ترقي نه وي نقصان وي په زر کاله کې هغه باران رامشه نو ګران باچا چې خدای او رسول پې خفه کېږي ستا په خولې چرې هغه بیان رامشه ډېر ښه جي څوک وي روزګار د تجارت کې مشغول څوک په پیشه د زراعت کې مشغول څوک په تلاش د نوکرۍ کې ګرځي څوک نوکرۍ د حکومت کې مشغول څوک د دوتنو د اصلاح کوشش کړي څوک وي هر وخت په شرارت کې مشغول څوک د شپې پاس غلا غلطۍ دپاره څوک د پاک رب پاک عبادت کې مشغول څوک چې دوکې دپاره ګل د کاغذ وي د فریب ډک سیاست کې مشغول څوک د مجنون کې لاس پیلو پاتې دي تل وي د ښکلو محبت کې مشغول څوک نه د دین نه د سادین شول وروڼو شل پوډریان ژوند د ذلت کې مشغول ګران باچا وایي د سبا پته نشته نن یم په کلي د زیارت کې مشغول ډېر ښه دی ډېر ښه دی ناصحت د عاشقۍ حقیقت نه پېژنې ناصحت د عاشقۍ حقیقت نه پېژنې که ته عاشق شو بیا به ته نصیحت نه پېژنې محمود صاحب وګوره بادشاه و د غلام شو محمود صاحب وګوره بادشاه و د ایاز غلام شو سره د عقله ته د عشق کرامت نه پېژنې فرهاد چې غر سورې کوه څه پهلوان خو نه و د عشق زور ته د عشق قوت نه پېژنې مجنون چې سپې د لیلا ښکل کړل په دواړه مخه مجنون چې سپې د لیلا ښکل کړل په دواړه مخه دی لیونتوب کې د زړه ته راحت نه پېژنې منصور چې غږ د اندالحق په سر د دار کولو د معشوقي رضا مطلب د دغه نیت نه پېژنې تاج او تخت پرېښود ابراهیم ابن ادهم په عشق کې د معشوقې نه هر سزا شهادت نه پېژنې حضرت بلال شګو کې پروت صرف په مینه پایي حضرت بلال شګو کې پروت صرف په مینه پایي د ظاهري غلام باطن بادشاهت نه پېژنې زبردست یزید امام حسین ته وی زما بیعت وکړه دې نه د امام صاحب انکار عبادت نه پېژنې د عاشقانو په مذهب شه چې جنت ته لاړ شي د عاشقانو په مذهب شه چې جنت ته لاړ شي ته جنت پېژنې خو لار د جنت نه پېژنې د عاشقانو په مذهب شه چې جنت ته لاړ شي ته جنت پېژنې خو لار د جنت نه پېژنې جام د اوبو د لاس کې نیولې دی او شربت یې ګڼې جام د اوبو د لاس کې نیولې دی او شربت یې ګڼې سید ګران باچا وایي ته اوبه او شربت نه پېژنې ډېر ښه دی جي ډېر ښه دی جي ډېر زبردست او الله دې صحت هم درکړي او ګران صاحب انشاءالله بله مرکه به هم کو خو ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه پاک دې عزتونه ستا هم صاحب واکړي چې تا موږ له دومره مصروفیت باوجود وخت راکړو او قیوم خان صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه خدای دې په ژوند برکت واچوي او محبوب ګل ناصر صاحب هم ډېره شکریه چې راغلي او زموږ سره آباد اوسئ او کور مو ودان